مالیې وزارت وایي د یو ټن ډبرو سکرو بیه 280 ډالره وټاکل شوه. افغان حکومت یو ځل بیا د ډبرو سکرو بیې لوړې کړي دي. د مالیې وزارت ویاند په تازه څرګندونو کې ویلي چې نړیوالو بازارونو ته په کتو د ډبرو سکرو بیې لوړې کړي دي. دمګړۍ د یو ټن ډبرو سکرو بیه له 200 ډالرو 280 ډالرو ته لوړه شوې ده. مالیې وزارت وایي چې دوی د ډبرو سکاره پر ځای افغان سوداګرو پلوري او دوی بیا پاکستان ته صادروي. رسنۍ وایي چې افغان حکومت د ډبرو سکرو بیې لوړې کړي دي، خو دا بیا هم نظر نړیوال بازار ته 40% ټیټوالی ښيي. له دې سره جوخت ویل کېږي چې د ډبرو سکرو د بیو ټیټولو په موخه ښایي پاکستاني پلاوي افغانستان ته راشي، خو افغان حکومت تازه بیې د دغه پلاوي تر راتګ مخکې اعلان کړي دي. ګرانو کتونکو، تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.